زړه مې ډک دی زړه مې درد کوي خوږېږي زړه مې ډک دی زړه مې درد کوي خوږېږي یو انسان دی نه مې هېر شو نه هېرېږي. السلام علیکم ګرانو اورېدونکو، په دې هیله چې رک روغ به واوسئ. ګرانو، نن به درته د پاتې شه باران دی ناول پنځمه وروستۍ برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تیره برخه کې مو واورېدل چې د غزن روغتي حالات خراب و او ډاکټر دوی ته مشوره ورکړه چې دی باید په چکر ولاړ شي، او دوی هم پرېکړه وکړه چې د سپین غر لوړو څوکو ته به په چکر ځي. شپه تېره شوه، سهار شو، رښتیا هم زمرک د ګاډۍ سره راغی او ننګرهار ته د تلو په نیت روان شو. زمرک راته وویل چې په تورخم ناوړو، چې د غرونو ننداره مو موخه ده، ولې په تیرا لاړ نه شو او لارې ستونزمنې دي، خو زه خیره دی که چېرې شته دی. ما ورته د ټوکې په انداز وویل که کچېرې نه وي نو بیا. ویې ویل یې ما هم د ډېرو غرونو لوړې ژورې له پښو ویستي، غم مه کوه په شا دې پر غره اړوم. د ګاډۍ د اسپي د موزونو قدمونو د ښکالو د سر او تال په خوند کې د موټرو اډې ته ورسېدو. سیټ مو ونیو، څو شېبې پس موټر حرکت وکړ. لږ وخت پس فلاین کوچ موټر د خړ خیبر په کږلچونو کې روان و. زمرک مې د خیال لړۍ غوڅه کړه او راته ویل خیبر هم دنګ غرونه لري، خو کاش چې د سوات په غرونو په څېر شین وای. ما ورته ویل ګرانه به وي چې د سوات غرونه له خیبر غوره وګڼم. فطرت باید زموږ ټولې جذبیاتي، تخیلي، روغتیایي، روایتي او ان روحاني غوښتنې پوره کړي. خیبر په خپل ځای پوره اهمیت لري، د دې په تورو کاڼو کې چې د لرغونو فاتحینو د ښویدلو نیلو د نالونو کوم نقشونه پاتې دي، د نړۍ مورخینو ته د هلال حیثیت لري، هغه هلال چې د ماضي د ماښامونو لار ورته معلومه ده. خیبر د یو ستر قامي روایت امین دی، او اوس خو په دې غرونو کې د ستر حمزه سندرې هم غزونې کوي. خو ته به وایې چې ما د سوات او خیبر ښکلاییزه پرتله کوله، که داسې وي نو زه د سوات ښایست هم له خیبره ډېر نه ګڼم. د کشمیر رنګ سوات د شوخ شینوالی د جمال تږي ذوقونه تازه کوي. دلته هیبت، لوړتیا او ټینګوالی د جمال تږي ذوقونه اوبه کوي او روح د حیرت په زرو د یو نامعلوم ښایست په لور په پرواز راولي. زمرک موسکی شو، ویل یې سمه ده، زه پوهېږم چې هسې په نوم د ادبیاتو محصل یې، کنې کړه وړه دې د فلسفیانو په شان دي. ما څه ویلي دي هغه څه مې چې زړه ته راځي، د مدلل بیان هڅه یې کوم، نوره ستا خوښه چې هر نوم را باندې نږدې ما ته منظور دی. زمرک په خندا شو، ویل یې که دغه راز څو مناظرې مو وکړې انشاءالله زما کار به هم وکړې. چېرته د غره په سر به ناست یم، لاسونه به لیونیانو غوندې اچوم او وایم به چې من مست و تو دیوانه ما راکې بورتخانه. هسې ورځینو شاګردانو دري درس ته غوږ نه نیوه، ګوره چې ما ورته غوږ نیولی و، د ښوونکي دا خبره مې څومره په ځای وکړه. ما ورته په موسکا وویل دا الزام خو دې بېرته واخله چې چا دري ته غوږ نه نیوه، د لومبي خبرې غوندې دې دویمه هم بنسټ نه لري. کومه منظومه خبره چې تا وکړه هغه د مولانا جلال الدین بلخي ده. زمرک په کلاس وخندل، ویلې خبره د مستۍ و جذباتي غوندې شوم، بخښنه غواړم، خو ته هم له دې ماما خبرو تیر شه. هغه وزې وګوره څنګه اوازونه کوي، دا راته ووایه چې د خیبر او پېښور د وزو د اوازونو ترمنځ څه توپیر دی. په دې خبره ما هم غلې غلې وخندل، دا ځواب به هم په فلسفه کې ګورو.
د ډاروین په کتابو کې به یې ګورو چې د غره او هوارې څاروي په کومو برخو کې توپیر لري او ولې لري. په دې نه پوهیږي، خو که درته ووایم چې د ښاري او غرنۍ جینۍ څه فرق لري، نو تر سبا به هم ستا د ښکلا پیژندنې لیکچر خاتمه ونه مومي. په دې خبره زما د وجود نابلده خوشحالي والوته. بیا څنګه رایاده شوه، هغه هم د خپلې خبرې پر اغېز وپوهېد. زه هم په فکرونو کې ډوب شوم. په دې کې کلندر یې غږ وکړ: عالي مسجد والا. موږ دواړه هم رانیغ شو. موټر ودرېد، خپل بکسونه مو کوز کړل او د تیرا موټر ته وختو. د لوړو ژورو شنو غرونو او خړونو له نندارو وروسته د تیرا غرنۍ سیمې ته ورسېدو. د پښتنو د قومي روایاتو په کتاب کې د روایتي ژوند په زړه پورې پاڼه وه. زما ننداره نیمګړې ننداره بللی شي، ځکه چې زه د زمان او مکان له پنجرو ډېر زر وتم. کله به ماضي ته تللی وم، د څانګې سره به مې خبرې کولې، او کله به په راتلونکي وخت کې د څانګې سره د یو نالیدلي غره د سپینې چینې پر غاړه ناست وم. هغې به غلې سندره ویله او ما به ورته د نغمو مترنمې جامې جوړولې. تیرا ته په رسېدو مو یو زلمی ولید. پر لاره یې د راډیو سندرې اورېدې. د پاخه عمر یو سړی پر دې راډیو بنده کړه. ورته یې وویل: په لارو کې سندرې اورېدل د پښتنو روایت نه دی. زمرک راته وویل: دلته خو ژوند ګران دی، پر سندرو هم قدغن دی. ما ورته وویل: ښه قدغن دی، غوږ شه، ټول چاپېریال سندره دی. د مرغانو اواز، د روانو اوبو اواز، د ونو د پاڼو اواز، بس لکه د رباب د بېلابېلو تارونو بېل اوازونه چې یوه نغمه جوړوي. غوږ شه، څومره موزونیت او موسیقیت لري، لکه د څانګې د ګلورینو پاپیو د ښکالو سر او تال. په داسې حال کې د راډیو سندره داسې ده لکه په حلوا کې اغزی. زمرک په خندا شو، ویل یې: ته رښتیا وایې، تا ته په هر څه کې د څانګې د ښایست اجزا ګوري. خو د راډیو بندول داسې هنري جواز بلکې روایتي بندیز نه لري. لکه ته چې وایي، ما هم ورسره د سر په خوځولو او د شونډو په موسکا ومنله. پر لاره روان و، یو بل خوا مو کلاګانو ته کتل چې لوړ لوړ خونړي برجونه یې لرل. داسې ښکارېده لکه د دې کلاګانو ترمنځ چې هېڅ اړیکه نه وي. خو د سپینو کوترو سیلونه له یوه برجه الوتل او پر بل کېناستل. اخر مو یو ځوان ته وویل چې موږ سیلاني یو. ویل یې: هېڅ غم مه کوئ، زما مېلمانه یاست. زیړ مازدیګر و، په غرونو وروستۍ وړانګې خورې وې. داسې ښکارېدل لکه د سیمې نه چې زرین دیوالونه ته تاو شوي وي. یو ډله نجونې له ګودره را روانې وې چې زموږ خوا ته راورسېدې. د ګریوان روپیو او د لمن پالیو یې نغمه خپروله. زموږ میزبان سره ټوپک و. زمرک ترې پوښتنه وکړه چې ولې ټوپک ګرځوې؟ ویل یې: دا د سړی و ګاڼه ده، ماښام حجرې ته لاړو، ښه ډوډۍ راباندې وخوړه. د لمانځه لپاره ټول حجره پاڅېده. زموږ زړه و که نه، خو اودسونه مو وکړل او پر لمانځه ودرېدو. بیرته چې حجرې ته راغلو، یو نوی زلمی د تیرا د میلمه پالنې خبرې کولې. زمرک ما ته په شوخو سترګو وکتل. بیا یې هغه زلمي ته مخ کړ. ویل یې: موږ ستاسو میلمانه یو، سندرې اورېدل غواړو. هغه موسکی شو او غږ یې کړ: سپین ګله، میلمانه سندرې غواړي. سپین ګل آواز ورکړ: لږ صبر وکړه چې وګورو. چې سپین ګل د چرسو چیلم ته ناست و. غټ غټ برېت او له جلاله ډکه څېره یې لرله. سرې سترګې یې زموږ پر لور راواړولې او ویې ویل: تاسو سندرې اورئ؟
ما ته هغه د لارې راډیو را یاده شوه او د سپین ګل سرې سترګې راته مخامخ وې. زړه راته ویل چې ورته ووایه چې ننه موږ سندرې نه غواړو، خو چې آواز ورکړ هو همدوی ویل ښه ده نن به ښه آوازونه ورباندې واورم خو کارتوس نشته. زه یې راوړم، تاسو دا کړکۍ بندې کړئ غږ تر لرې لاړ نه شي. ځوان ووت، زمرک له بله کټه راغی، ما سره کېناسته، ویل یې لکه چې مرګ مو راغی. ورته ویل مازدیګر دې ونه لیدل چې هغه لاروي د راډیو له غږولو منع کړ؟ دوی به البته زموږ دا غوښتنه د ځان سپکاوی ګڼلی وي. دواړه ښه وېرېدلي وو. زمرک راته په غرې نیولو غږ ویل اجل مو دلته راورسولو. موږ په همدې سوچونو کې وو چې هماغه سور سترګی ځوان راننوت. ټیپ ریکارډر ورسره و خو لکه ناوې د راز راز ټوټو په پوښ کې نښتی و. ویل یې اول زموږ د وطن سندره واورئ، په سر یې واورې وري په بیخ ګلونه دي، لاړ شه د تیرا په غرونو باران وریږي. سره له دې چې زمرک وېرېدلی خو په سندره کې ډوب شو، او دا ځکه چې په سندره کې غرونه او باران و. زه یې ټولګي ته رسولی وم او په غلي او ورو اواز مې د څانګې له خولې دا سندره اورېده. دا ګیر چاپېره په غرونو راغلل بارانونه یاره ګلۍ وریږي نه، مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. زه لا په سوچونو کې ډوب وم چې زمرک مې پر ولي لاس کېښود. ویل یې ته خیال پلو وهې څه به کېږي، د کارتوسو آواز کړکۍ بندول څه خو شته. هغه دا خبرې کولې چې د ټیپ آواز خراب شو. سپین ګل بند کړ، مسالې یې ترې راوویستې، په اور یې کېښودې او موږ ته یې رامخ کړ. ویل یې مېلمنو خفه نه شئ، دوکانونه بند و، نوي کارتوس پیدا نه شو، دا زاړه به په اور ګرم کړو. ما او زمرک یو بل ته وکتل او موسکي شو. زمرک ورته ویل تاسو دې ته کارتوس وایئ؟ هغه وخندل، ویل یې ولې تاسو یې کارتوس نه بولئ؟ زمرک ورته ویل نه، د ننګرهار خلک یې مسالې بیټرۍ یا بالتۍ بولي، په پېښور کې ورته سیلونه وایي. حجره کې ناستو خلکو ته دا نومونه عجیبه وو. وی خندل. زمرک ورته ویل تاسو زموږ نومونو پورې وخندل خو ستاسو نوم موږ ژړا ته راوستی وو. هغه ځوان ترې په خپله لهجه پوښتنه وکړه چې هغه څنګه؟ زمرک ورته ویل موږ کارتوس د ټوپک ګولۍ ته وایو. ورته د مازدیګر له راډیو خبره پیل کړه او بیا یې د حجرې او کارتوس ټوله کیسه ورته هغسې وکړه څنګه چې احساس کړی و. د کیسې په ختمېدو په حجره کې داسې یو زوروره خندا خپره شوه چې تر اوسه راته یاده ده. شپه مو تېره کړه او سبا پیاده د ننګرهار پر لور روان شو. په رښتیا هم د غرونو لارې ستونزمنې وې، په ځینو ځایونو کې خو به مې د ستړیا له کبله پښې په رېږدېدو شوې. څو شېبې مو دمه وکړه بیا به روان شو. زمرک ډېر راته ویل چې که چېرې به کرایه کړو. ورته ویل دومره لا پاتې نه یم، که بیخي درته پرېوتم بیا به مې څه غم کوه، اوس به په دمه دمه ځو. سیل او چکر خو وایي همدې ته. له غره واوړېدو، موټر مو کرایه کړ، له پچې را واوښتو او ځانونه مو د سپین غره لمنو ته ورسول. سپین غر ځکه ورته وایي چې لوړې څوکې تل په واورو سپینې وي. یوازې سږکال دغه څوکې د وچکالۍ له کبله بې واوره وې. مازدیګر یوه کلي ته ورسېدو. د لمر سترګه د یوې شنې څوکو په نښترو داسې ښکارېده لکه ناوې چې شین خال پر مخ هوار کړی وي او زرینه ټیکۍ له حیا ډکې پلوشې شیندي. شپانه شپېلۍ په لاس د خپلو رمو سره د ابادۍ په خوا را روان و.
د وړو وړو ورکیو د پښو تر پکیاو د غرنیو ویالو نغمې یو ځای کېدې، د تنورو په پیرزویي لوګي تاوېدې، له هسکو سوکو یې خولې اخیستې او په نامعلوم لوري خاموش پړاوونه وهل. ښکلی کلی و، دومره ښکلی چې نندارې مخکې تلو ته نه پرېښودو. زمرک ته مې ویل چې شپه به همدلته کوو، خو یوه خبره واوره چې دلته به د څانګې یادونه راته نه کوې. کیدای شي څوک یې وپېژني، دا غرني پښتانه دي. په تبرونو به مو داسې میده کړي لکه وچ لرګی. بله دا چې د څانګې یادونه به ما هم له کومه ګړنګه وغورځوي. هغه را سره په ورین تندي ومنله. د یوه سپین ږیري سندریز خوړ په غاړه پر یوه شنه جلګه کېناستو. د خوړ له شونډو پسته غرنۍ سندره پورته کېده او باد ورته په مینه مینه د سړیو شنې پاڼې نڅولې. هغه مهال چې شنې سهرانۍ کوترې جوړه جوړه خپلو ځالو ته ستنېدې، یو زلمی پر موږ سلام واچوه. موږ هم غبرګ وعلیکم سلام او وویل. زلمی هم لکه د خپلې سمسورې سیمې هوا په نرمه ژبه خبرې پیل کړې. ویل یې میلمانه ښکارئ، له کومې خوا مو پېښه کړې ده؟ زمرک ورته ویل د همدې ننګرهار یو سیل لپاره راغلي وو، خو دلته پېژندګلوي نه لرو. غرنی ځوان وخندل، ویل یې دا د سپین غره د لمنو ننګرهار دی. دا د هر افغان وطن دی، پښتون وي، فارسیوان وي او که نورستانی وي. پورې غره کې یو ځای دی توره بوړه یې بولي. کله چې سره کافر راغله، د ننګرهار د مجاهدینو لوی مرکز همدلته و. د هر ځای هر قوم خلک پکې و، ډېر یې د همدې ځای شول. له خړ سره نږدې هدیرې ته یې لاس ونیوه. یوه ډېره لویه هدیره وه. دا د شهیدانو هدیره ده. زموږ مېرمنې او نجونې چې له خدایه خپل مرادونه غواړي همدې هدیرې ته ورځي او هغه دستمالونه ورته جنډه کوي چې په خپلو لاسونو یې جوړ کړي وي. چې د جنګ په کلونو کې د ټول افغانستان نه راغلي مجاهدین مو وخت بې وخته پاللی شو. اوس خو که هېڅ نه وي، نه سره کافر په وطن کې شته او نه په دې لمنو کې جنګ شته. تاسو زما میلمانه یاست، ځئ چې حجرې ته ځو. ما ورته ویل سمه ده، خو څو شېبې به همدلته کښېنو. هغه هم ومنله. د ماښام تیارې په خورېدو وې، خو پر هدیره د رڼا پړاو راته او څراغونه یې په بلېدو وو. د خړ نه پورې غاړه یو نړېدلې کلا وه. زمرک د هغې په اړه پوښتنه وکړه. هغه ځواب ورکړ چې د سره پوځ ټول فکر همدې غرونو ته و. ډېرې بمبارۍ وکړې، پوځونه یې راغلل، ډېرې کلاګانې یې ورانې کړې، خلک یې شهیدان کړل، ځنګلي ونې یې وسوې. دا کلا هماغه وخت ورانه شوې څښتنې پېښور کې دی. څوک چې راغلي یا یې هجرت نه وي کړی، کورونه یې جوړ او ځمکې یې آبادې دي. د مهاجرینو کورونه هماغسې ړنګ او پټي شاړ دي. د غرني ځوان خبرې مې تر همدې ځایه اورېدلې وې. نور مې پام د خړ په اوبو کې د شهیدانو زیارت ته اوښتی و. د ډیوو په رڼا کې د جنډو رنګونه داسې ښکارېدل لکه له ډېرې لرې ځایه چې څوک د رنګارنګ ګلونو ټال ګوري. نری هوا د ډیوې لمبې داسې کږولې لکه د مستو جینکو ډله چې د ازادۍ جشن نمانځي او د خپلو ځوانیو په ټول زور نڅېږي. بلخوا جنډو د درې په سپېڅلې فضا کې راک خپراوه. د مراد راک ما له ځان سره ویل څومره د کار خلک و. دغه شهیدان په ژوندیو کې اوس داسې خلک نشته په یو بل نوم سره وژني. بیل شعارونه لري، خو دا شهیدان د بیلو ژبو ویونکي، د جلا قومونو وګړي او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي وو چې ژوندي وو. یو مرام، یو شعار او یو یې سنګر وو. اوس چې شهیدان شوي د ټولو جنډو اوازونه یو راک جوړوي.
د اتفاق راک د ازادۍ او ابادۍ راک ای کاش زموږ د هېواد وګړي غوږونه لرلی او دا له حکمت نه ډک سپېڅلې سندریزه راک یې اورېدای شوی. زما دعا وه او د غرني ځوان دا وینا چې حجرې ته به ځو، پاڅېدو که موږ شو او که دې شو خو زموږ 2 بکسونه یې خپلو 2 ولیو ته واچول. زمرک رباب په اوږه کړ او زه ورسره تش روان شوم. حجرې ته ننوتو. د هغه ځوان د کورنۍ نور مشران او ځوانان زلمي هم راغلل. یو بل ته مو ځانونه معرفي کړل. د هغه ځوان نوم چې موږ یې حجرې ته راوستو شینګل و. له پېژندګلو وروسته شینګل له نورو خپلوانو ته ویل چې دا ورونه افغانان دي، سیل ته راغلي دي. یو مشر وویل دوی ایله 100 کال سیل ته راغلل چې وچکالي ده، د ښار خلک ابشارونه خوښوي، اوس ډېر ابشارونه خاموش دي. واورې به وي چې ګټان به راخویدې، خو 100 کال زموږ د عملونو له لاسه د بزرګي څوکې مخ هم تور دی. ځنګلونه مو ووهل او په ویلیا بیه مو وپلورل. میوه دانه هم کمه شوې ده. تېره ورځ د شمشاد ملک په حجره کې جرګه وه، په غره وران شوي وه. د خدای فضل و، کور یې ودان، دواړو غاړو واک راکړ. لانجه غوسه شوه. موږ ټول مشران ناستو. د کومې موسسې خلک راغلل، ویل یې ځنګلونه مه وهئ، کیدای شي سږنۍ وچکالۍ له همدې کبله راغلې وي، ځکه چې چېرته ځنګل ختم شي باران هم نه کیږي یا کم کیږي. موږ یو بل ته وکتل، خو وی د لاسونو مروړلو راته څه پاتې وه. رښتیا که دا وچکالي د غرونو د ځنګل وهلو له کبله راغلې وي، څومره لویه ګناه مو کړې ده. خدای دې راته معافي وکړي. د شینګل دوی حجره د غره په نیمایي کې په ډېر ښکلي ډول له کاڼو او لرګیو نه جوړه وه. یوه کړکۍ د لاندې درې او پورې غره په خوا پرانیستل شوه. زمرک د کوربنو سره خبرې کولې او ما له کړکۍ نه د درې ننداره کوله. ځینې خلک چې کورونه یې بره په غره کې وو، پیلوزي یې په لاسونو کې وه، خو رڼا پیلوزي نه ښکارېدل، بلکې لکه ځینې ستوري چې اسمان ته خیژي او ځینې راکوزیږي. ډوډۍ مو وخوړه. ما د درملو پسې خپل بکس پرانیست. پر سر د فلسفې کتاب پروت و. یو زلمي ولید، زما خواته رانږدې شو، ویل یې د څه کتاب دی؟ زه یې ګورم. ما ویل ولې نه. زلمي کتاب واخیست او د لاټین خواته نږدې شو. څو شېبې یې واړوه راواړوه، بېرته یې راکړ. پوه نه شوم چې د لاټین په تته رڼا کې لوستی نه شو او که خوند یې ورنه کړ. شپه چې په پخېدو شوه، کوربانه یو په بل پسې وتل. تر ټولو وروسته شینګل ووت او ژمنه وکړه چې سحر به که خیر و سره ګورو. یوازې هغه زلمی پاتې شو چې له ما کتاب اخیستی و. زمرک ته مې وویل زه ډېر ستړی یم، که اجازه دې وي وبغځېږم. هغه هم راسره خوښه کړه. د شپې په تېرېدو د ځناورو اوازونه هم پیل شول او د هغو کاڼو اوازونه مې هم اورېدل چې د ځناورو د پښو له کبله ژورو ګړنګونو ته پرېوتل. ما ځان په بړستنه کېنښتی و، خو مخ مې لوس. د غره دغه ټول اوازونه اشنا و او که ناشنا په ما ښه لګېدل، خو تر ټولو ډېر خوند راته د اوبو چڼهار راکاوه. د څانګې د غلې او پستې سندرې په څېر خوند. ما د غرني شپې خبرې اورېدې او د څانګې د وجود تشبیه مې پکې لټوله. کوم زلمی چې په حجره کې پاتې و هغه ودرېد چې له خپله کټه پاڅېده. د کټ چغار یې زما د تصور زنځیر مات کړ. هغه لاړ او د زمرک د کټ په لنګه کېناست او ورسره یې خبرې پیل کړې. د غرونو د ژوند دودونو او میوو دانو په اړه یې معلومات ورکول. بیا یې زمرک ته وویل تا وړاندې ویل چې له پېښور راغلي یاست. موږ هم پېښور ته هجرت کړی و. همهلته مې تر 9 سبق ویلی دی. بیا یې د زمرک نه د تعلیم پوښتنه وکړه.
زمرک ورته وویل زه او غزن دواړه د کائنات لیسې نه فارغ یو. اوس دواړه د ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال محصلین یو. زلمي په هیجاني انداز ویل د کائنات لیسه. د کائنات په لیسه کې زما د ترور لور هم سبق وایي. څانګه نومېده، هغه هم د همدې ځای وه. د سپوږمۍ کلي وه. د دې خبرو په اورېدو زما زړه په درزېدو شو. سترګې مې دومره وغړولې چې ایله به مې پورتني او ښکتني باڼه جدا کوی شول. خو بیا هم د لاټین په تته رڼا کې د زمرک د سترګو حیرت او وارخطایي لکه د تتو ستورو ځلېده. ما ځان ټینګ کړی و او دا مې هڅه وه چې زمرک مې ویده وګڼي. زمرک هم حیران دریان و، هېڅ یې نه ویل، لکه چې زما خبره یې په یاد وه چې د څانګې په اړه به هېڅ نه وایي. لکه بت ناست و. خبره مې هم په بله نه شوی اړولی او یا یې دې لپاره خبره نه بدلوله چې ځان پوره خبر کړي. هلک خبرو ته دوام ورکړ. هغه هم څو میاشتې تر مخه فارغه شوه. 2 ورځې یې ډوډۍ ونه خوړه. ډېر یې وژړل. پلار ته یې همدا ویل چې زه نور سبق هم وایم. پوهنتون ته ځم خو بدمرغه و نصیب یې نه و. د غرونو خلک جنۍ مکتب ته نه پرېږدي. پوهنتون خو ورته سور کفر ښکاري. مجبوري به ده وي. د ولور په مینه کې د بنګزار کلي بوډا بزګر ته واده کړه. خوشحاله نه ده. څوک به څه وایي، خواره یې لکه وچه دړګۍ تناره ته وویشته. او هسې تاسو یې پېژنده؟ زمرک لږ غلی شو. ما ته یې راوکتل او بیا یې په تت اواز ورته وویل نه نه موږ نه پېژنده. ډېرې ټولګي خدای زده په کوم کې اوبه وه. د زمرک او کلیوال خبرې ختمې شوې. لاټین یې مړ کړ او په کټونو کې وغځېدل. په زړه مې څه چل کېده خو ځان مې ټینګ کړی و. کله به مې په بدن کې د برېښنا غوندې ټکانونه خپرېدل او کله به مې په سر کې څړیکې شوې. لاسونو پښو مې غیر ارادي حرکتونه کول. تر سهاره خوب رانغی. زمرک هم اړخ پاړخ اوړېده. د بازوګانو له جغاره یې څرګندېده چې ویښ دی. سهار شو. ودرېدل راته ګران و. لمونځ مې په ناسته وکړ. زمرک چې لمونځ وکړ د لاس یې ونیولم. راته یې وویل ستا خو ډېره سخته تبه ده. دا ولې؟ ورته مې وویل نه پوهېږم. شاید د پروني ستړیا او بېګانۍ یخنۍ وجوي. خیر دی ښه به شم. هغه مې بکس خلاص کړ. ګولۍ راکړې خو اثر یې نه کاوه. سخت مهال مې غوښتل چې بېرته د پېښور پر لور حرکت وکړو خو شینګل نه منله. ویل یې په داسې حالت کې خو دې بیخي نه شو پرېښودی. طبیب به درته راولم. زموږ د غرونو له بوټو نه ښه دارو درمل نشته. سملاسه په دې ټک او فطري کیلې ما د طبیب د راوستو نه ایثار کړ. ورته مې وویل په ما کله ناکله داسې چل کېږي. خپل درمل را سره دي ښه به شم. غرمه شو. ډوډۍ یې راوړه. د درملو د اغېزې لپاره مې څو کپه وکړل. ګنې کورنیو غوړیو او پنیرو مې زړه واهه. له غرمې وروسته تبې پرېښوده. بیا مې شینګل ته وویل روغ یم. تبه مې زما وکتل. لاس مې یخ و. د مڼو کاڼو غوزانو او دنداسې سوغاتونه یې راکړل او رخصت یې کړو. ما پېښور ته راتلل غوښتل خو زمرک ټینګار کاوه چې ښکلې سیمه ده مخکې ځو. ګوندې په صحت دې ښه اغېزه وکړي. په نه زړه مې ورسره ومنله. زمرک بیا دواړه بکسونه اوږو ته اچولي وه. رباب یې هم اخیسته. خو ما ورته ویل ښه یم دا دې له ما سره وي. مازدیګر مهال و چې یوې ښکلې غرنۍ بانډې ته ورسېدو. بره له غره نه ښایسته ورځ اوبو لکه ابشار راتویېدې خو د ځنګله نه د تبر راتلونکي غږ یې نرم تال ماته و.
د دوی دواړو غږونو په جسد کې د یو خواږه روح احساس هم کېده. هو ما سندره اورېده، د څانګې سندره کټ مټ هماغسې غلې سندره لکه په ټولګي کې به یې چې ویله ورته ودرېدو. څه ګورو چې څانګه د خپل میړه پسې وهل شوې څانګې ټولوي او ورو ورو سندره وایي. حالت مې په خرابېدو نه پوهېدم چې څه وکړم. زمرک پوه شو، کلک یې له لاسه ونیولم، وړاندې راکش کړم. ما ورته وویل زمرکه ځو، خو لږ مې پرېږده. هغه مې لاس پرېښود، بکس مې خلاص کړ، د فلسفې د کتاب لومړۍ پاڼه لکه د کتابچې سپینه وه، قلم مې راواخیست او پرې ومې لیکل. څانګې همدا سندره یو ځل بیا ووایه زما لپاره. څانګه او خاوند به یې چې په کومه لاره راتلل تنګه وه، کاغذ مې د غره د ډډې پر همدې تنګه لاره کېښود. په کونج مې ورته سپین کاڼی کېښود او پر منځ یو غرنی ګل. زه او زمرک لږ وړاندې لاړو او یوې شنې غونډۍ ته وختو. د څانګې پر لور مو کتل، څښتن یې پنډ وتړه او رسۍ یې له دواړو ولیو تاوه کړه. د څانګې په زور یې پنډ اوچت کړ او روان شو. زړه مې درزېده چې د څانګې پام به کاغذ ته واوړي او که نه، خو ښه و اوچت یې کړ. نوم مې ورسره نه و، خو خط یې زما پېژانده. له موړۍ چې راکوزه شوه لکه لیونۍ یوه او بله خوا ګړندي ګامونه واخیستل. موږ ورته د شنو بوټو له شا ورکتل. زمرک راته وویل ښه دې ونه کړل. ما هېڅ ځواب ورنه کړ. بس څانګې ته مې کتل، د هغې دیدن له هر منطق نه راته زورور ښکارېده. حسین چاپېریال و، د مرغانو سندرې، د چینو ورېښمن آهنګ، آبشارونو او د شپونکي شپېلۍ. کائنات یو دلفریبه نغمه ګرځولې وه. رباب مې په غېږ کې ونیو، د څانګې سندره مې پکې راواړوله، خو دومره ورو چې له ما او زمرک یې احساس کاوه. دا ګیر چاپېره په غرونو راغلل بارانونه، یاره ګلۍ ورېږي نه، مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی. غرونه و، سندره و، بس یو باران نه و، خو هغه کمی شاید زما او څانګې اوښکو پوره کړی وي. څښتن یې بار کېښود، د څانګې په ننداره شو. هر چا چې کارونه کول پر خپلو ځایونو ودرېدل، داسې حیران و لکه چې د قیامت ورځ وي، لکه لمر چې له برخه راختلی وي، لکه د څانګې سندره چې د اسرافیل شپېلۍ وي. پښتنه غرنۍ سیمه، د ښځې سندره او هغه هم په دومره لوړ اواز. شیبه په شیبه د څانګې د سندرې سوز ډېرېده او اواز یې لوړېده، تر دې چې د فطرت ټولې سندرې پکې ورکې شوې. موږ سره نږدې یو ځوان لرګي وهل، خپل تبر یې په شنه څانګه کې ښخ پرېښود. سترګې یې سرې شوې، داسې ښکارېده چې د څانګې د سندرې ګناه خوند ورکړی، او چې سندره ختمه شي نو د ثواب په نیت به څانګه په خپل تبر اندام کړي. ما د خپل زړه درزا ته د رباب د نغمې وزرې جوړولې، او د سپین غره په فضا کې مې د څانګې سندرې ته ورغاړه ایسته. له سندرې سره کائناتو نڅا کوله، زما پر سر هم چکر راغی. د غره نښترو اتڼ کاوه او هسکې سوکې نڅېدې. پر ځان نه پوهېدم چې له رباب سره مې څه کول. ایله بس دومره پوه شوم چې د رباب تار وشلېده او په سترګو مې تیاره شو، او چې بیا مې سترګې وغړولې نو پېښور کې د خیبر هسپتال په ایمرجنسي وارډ کې زمرک او څو تنه ډاکټران زما سره ته ولاړ وو.
دا و د پاتې شاه باران دی ناول پای. په دې هیله چې ناول به مو خوښ شوی وي. که ناول مو خوښ شوی وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظرونه مو کومنټ کړئ. راتلونکی ناول مو د سپوږمۍ خور ده. تر بیا او بل ناول تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.